ستړي مشئ، زه رحمان بونرایم. دا پروګرام بی کاست دی. لومړی خو د څو ورځې غیر حاضري وه، بخښنه راته کوئ. انسان په ژوند کې مختلف وختونه راځي، ممکن نه وي چې د کولو باوجود هم یو کار کول غواړي یو وایي کړي. بهرحال ننني پروګرام کې د افغانستان د استقلال د ورځې د جشن په نمانځلو باندې بحث کوو. د افغانستان د استقلال ورځ خو د مارچ په 19مه وه او په نوره نړۍ کې چې څنګه دا ورځ لمانځل کېده همدغه شانتې د امریکې په مختلفو ښارونو کې وه چې په 2 غونډو کې پکې زه هم شریک شوم. د یوې غونډې چې په کالیفورنیا کې شوې وه د هغې رپورټ خو تاسو کتلی و. البته بله چې هم په دغه سیمه یا منطقه کې وه او زه پکې شریک شوی وم، رپورټ مانه پاتې و. او دا غونډه د سینډیاګو د پښتون تحفظ مومنټ ملګرو ترڅنګ ځایي افغانانو په شریکه د هغو په هلو ځلو جوړه شوې وه او په دې کې ویناګانې وې، په دې کې موسیقي وه، په دې کې یو شمېر هلې ځلې وې او باید د دې رپورټ ورکړی شوی وی. خو په داسې وخت کې دا غونډه را جوړه شوه چې یو خواته په کوزه پښتونخوا کې سیلابونه، بارانونه او یو ډېر مشکلات چیلنجز یا مشکلات ورپېښو. د هغې وروسته بیا ځینې خبرونه داسې راغلل چې هغې ته موږ وخت ورنه کړی شو. اوس دا په تازه کې په کونړ کې او په افغانستان کې چې کومې زلزلې راغلي د هغې د لاسه هم دا غونډې دا رپورټ ورکول د ما لپاره ممکن نه وو. البته ډېرې خبرې اوس هم پوښتنې یا سوالونه په ذهن کې راپورته کېږي. ما ته د امیر حمزه خان شینواري صاحب یو شعر رایادېږي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه، له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه، دا دویم رنګ دی د ژړا پیژنم. نو د یو شعر باندې به اکتفا وکړو، نور خبرو نه، وضاحتونو نه او قصو نه به واوړو چې څه راځئ چې لاړ شو سینډیاګو ته او د دې غونډې د منتظم او د پی ټي ایم په سینډیاګو کې د مشر چې ډېر یو باسواده او باشعوره او روښان فکره زلمی دی، ما ولیده په لومړي ځل باندې په هغه غونډه کې په سینډیاګو کې د هغه تقریر مې هم واورېده او د هغه سکوټې خبرې مې هم واورېدې. لومړی ملاقات ورسره زما څه هم ډېر مختصر و، ډېر نوزګاره و هغه په خپلو کارونو کې. خو ما چې هغه ته د هغه چلن ته ګرځېدو ته خبرو ته پام وکړه نو زه فکر کوم چې په اوسني عصر کې دغه شان افغانان باشعوره او فکر لرونکي سیاسي مشران چې دي هغه د هغو ضرورت دی او د ده نوم دی ښاغلی عتیق زازی. نو په دغه غونډه کې ما ډېرې خبرې چې په دغه ځای کې غوښتل د خلکو سره کړی وي، خو ډېر زیات یو خو زه خبرو ته چا نه پرېښودم، رښتیا درته ووایم. ما پلان دا و چې خپله کیمره به یې راسره او مایک به یې راسره او زه به ریکارډینګ کوم، خو ریکارډینګ ته چا پرېښودم. سلامونه وو، پټوان وو او قصې وې او نمبرې وې او چا وې ډوډۍ خورو، چا وې اوبه څکو، چا وې شربت څکو او هغلته چې څوک موجود وو زه دا خپله دغه راته نه ښکاري ښه دا ویډیوګانې تصویرونه ورکول. خو زه په خپله رښتیا ورته ویم چې 2.5 ساعته یا 3 ساعته هم په دغه کې تېر شو، زه په خپله کرسۍ باندې کښېنم. نو هغه کار چې زه ورغلی وم هغه ما نه پاتې و. نو ما بیا وروستو عتیق زازي صاحب ته او یو بل افغان مشر ته چې په سان فرانسیسکو او د سیکرمنټو سیمه کې د پښتون تحفظ مومنټ مشر دی او ډېر یو دغه خبرې به زه لږ ساعت کې وکړم، هغو ته خواست وکړو. نو ما ته د دې غونډې هدف څه دی راولېږه. راځئ لومبې واورو چې عتیق زازي او د هغه ملګرو دا غونډه ولې جوړه کړې وه، د دې هدف څه و. چې په دې هیواد کې د دې جشن لمانځلو سره معنا او هدف مو څه ده. موږ باید ځوانانو ته، وطنوالو ته، ماشومانو ته، کوچنیانو ته، راتلونکي نسل ته چې دلته رالویږي، دلته راستریږي، دوی ته دا ور وښیو چې موږ خپل عنعنات هم لرو، موږ د کلچر لرو، زموږ د خپل فرهنګي میراث باید نورو ته ور وښیو. راتلونکي نسلونه باید په دې میراث کې وروزل شي، راتلونکي نسلونه باید په خپلې ملي افتخارات او ویاړونو باندې خبر اوسي او دا مسله په نړیواله کچه باندې په بهرنیو هیوادونو کې ډیر زیات ستایلو ورته او په دې برخه کې ډیر زیات رول لوبولی شي. په همدې حال کې یو شمېر وطنوالو سره کیدای شي دا تشویش موجود هم وي چې افغانستان په یو تراژیدۍ کې ده او په دې تراژیدۍ کې موږ داسې خوښۍ او داسې نڅاوې او داسې ګډاوې په ښه دید باندې نه ګوري. سره باید دوی ته ووایو چې بنیری صاحب په اول سر کې، لومړی سر کې خو زه په
بره پښتونخوا کې په ټولو افغانانو او په پښتنو باندې کوم هغه الهي آفات چې راغلي دي او طبیعي آفات چې پیښ شوي دي هغه کې څومره هم خلکو ته چې تاوان اوښتی ده د باجوړ ولس سره د بونیر ولس سره د سوات ولس سره د خیبر پښتونخوا په هره برخه کې په هر ځای کې چې افغان په هر ځای کې چې یو انسان ځورول کېږي موږ د زړه له کومې هغوی سره خپله خواشیني شریکوو او موږ په دې درد کې ورسره همغږي یو موږ په دې درد کې ورسره ولاړ یو هغه زموږ د وجود یوه برخه ده هغه زموږ د وجود یوه حصه ده هغه که دردیږي موږ په دردیږو هغوی که خوشحاله یې موږ پرې خوشحالیږو موږ د هغوی څخه ځان بیل نه ده ښودلی او هغه د موږ د افغان وطن د وګړو یوه برخه ده زه پوهیږم چې هغلته ویرونه او حتی بونیری صاحب په تاسو باندې هم کیدای شي په دې برخه کې کیدای شي ډېرو دوستانو دا نیوکه کړې وي چې یاره په داسې حالاتو کې تاسې دلته راتلل او داسې نڅا کول او دا چې بیا دومره وایرل شوله په ټولې دنیا کې زه په کلیپونو کې ګورم سوشل میډیا د لارې کیدای شي ډېر د نقد لاندې راغلي وای تاسې هم خو په دې حال کې زه د تاسې دغه احساس چې په دې تراژید حالات کې مو وطنوالو ته دومره خوښي وربخلې ده او هغوی دومره څاري او دغه احساسات چې مونږ ښودلي دلته منتقل شوي نور افغانانو ته دا هم د ستایلو وړ ده په دې وخت کې مونږ باید روحیه هم کمزورې ونه ساتو تل او په یو اړخ کې مو که غمونه وي که یو اړخ کې مو جنجالونه وي مونږ هغوی ته مثبته روحیه انتقال دپاره هم باید کار وکړو د باجوړ د خلکو دپاره د پښتونخوا د خلکو دپاره په نږدې راتلونکي کې به مونږ په دې کار وکړو چې هغوی دپاره سیلاب ځپلو دپاره مونږ دلته یو منظم یو شی برابر کړو او هغوی ته کومک او مرستو ته ورسوو په دې کې مونږ تاسې افغانان په نړۍ کې چې هر ځای کې پراته دي باید برخه واخلي او هغوی سره خپل ملاتړ اعلان کړي او انشاءالله چې مونږ به په دې برخه کې خپلې هڅې وکړو او جاري به ساتو په عین وخت کې ډېر قدرمن هنرمندان چې د مونږ هارون باچا صاحب چې دلته یې راسره ګډون کړی و په دې جشن کې د لومړۍ ورځې څخه چې ما د دوی سره اړیکه ونیوله تر اخر ورځې پورې چې دوی د ما سره وو د باچا صاحب باچاجي په هکله تاسې باور وکړئ چې دغه د احساس چې د موږ ته را انتقال کړلو دغه مینه چې د موږ ته راکړله او دغه د موږ ښایي چې دومره په ورین تندي ونیولو سره د ټولو بوختیاو او مصروفیتونو چې دی راغی د ده دغه ستاینه موږ غوښتله چې په دې هیله چې افغانستان تل خپلواک پاتې شي افغانستان د ټولو افغانانو هیواد پاتې شي په افغانستان کې د اوسنۍ په دې جغرافیه کې کومې مسایل ستونزې چې دي هغه د ورځني حقیقت سره برسېره موږ ضرورت لرو د افغان خویندو ترڅنګ باید خپل پیغام پورته کړو خپل غږ پورته کړو او دا هڅه وکړو چې خویندې باید د موږ ترڅنګ موجودې وي په هر ډګر کې د تعلیم دروازې باید دوی ته پرانستل شي دا د هر نظام چې دا هره مسله چې دا هر سیاسي مسایل چې د اختلافات چې دي د هرې جبهې سره مګرم یو شمېر ډېر مهم ارزښتونه چې دي هغه موږ باید د هیڅ سیاست او د هیڅ عقدې قرباني نه کړو چې په هغې کې تعلیم ډېره یوه مهمه برخه ده او هغې کې د ښځینه ونډه ډېره یوه مهمه برخه ده موږ د یو نسل سره دښمني نشو کولی موږ د نسلونو تغییرونکي نسل سره چې هغه ښځه ده چې په هغوی په روزنه باندې نسلونه روزل کیږي او لویږي د افغان وطن دپاره پرته له دغې برخې موږ مخته نشو تللی په هغوی مو هم دغه ډېر د زړه له کومې او د اخلاصه ورڅخه هیله کوو چې لطفا افغان خویندو دپاره هم دا زمینه مساعده کړئ او دا موقع ورکړي چې په تعلیم کې برخه واخلي او دا هیواد په ګډه سره مخته بوځو یو ځل بیا د تاسو ټولو مننه له ټولو افغانانو مننه تل دې وي افغانستان تل دې وي د افغانستان ټول وګړي خوشګلدن هموطن او اوس د بل محترم شخصیت نه یو څو خبرې اورو چې هغه په سنکرامنټو کې زه چې کله ورسېدم د کلیفورنیا ته نو هغوی ځینې ملګري دوستان چې وو خلیل شینواری او نور هغو په هوایي ډګر ته راغلل خو په لاره کې ځینې حادثې داسې وشوې چې هغې د لاسه موږ په ځای ته په رسېدو کې 2 ساعته ولګېده او بیا نو یو داسې شخص سره زما قسمت خو د دغې ورکوټه غونډه اکسیډنټ کېده ضروري ځکه چې زه د بسم الله جان بسیم صاحب سره زما ملاقات وشو بسیم صاحب یو ډېر خوږ ملنسار او عجز او انکسار نه کار اخیستونکی افغان دی چې 40 ساعته یې خدمت ته ملا تړلې ده او یو خندرویه او یو ډېر خوش اخلاقه یو
با تدبیره انسان دی او زه چې شپې هغه کور ته ورغلم نو ماشومان یې بچیان یې کچ کچ سره ملاقات نه کېدو نه علاوه هلته نورو افغانانو سره هم ملاقاتونه وشو او هغوی چې په کومه طریقه سره ما ته مینه راکړه او ما ته د رورۍ او د دوستۍ یو تعلق ورسره جوړ شو. نو بهرحال بیا هغو ته به وویل چې ته ووایه ما ته چې د دې ځای د دې غونډو ولې باید جوړې شي په امریکا کې غونډې ولې جوړې شي. نو د هغه نه مې هم یو نظر واخیست راځئ چې بسم الله خان بسیم صاحب ته غوږ ونیسو او د هغه د سنډیاګو جنوبي کالیفورنیا غونډې په هکله نظر واخلو. ځینې نورې خبرې هم در سره کوم. دې کې د افغانستان د مختلفو اقوامو او اقشارو څخه خلک وو او ډیره زبردسته غونډه وه. په دې کې طبقه وناسه د ښځو نم ډېرې ښځې راغلې وې. دې کې نه دا چې فقط پښتانه وو، په دې کې تاجک، په دې کې ازبک، هزاره او نورستانیان او کوهستان او مثلا مختلف اقوام د افغانستان په هغې کې موجود وو. ډېره پرتمینه غونډه وه، ډېره خوندوره غونډه وه. دغسې غونډې ډېرې ګټورې وي ځکه چې د راتلونکي نسلونو ته باید موږ وښیو چې ازادي یعنې څه او هغه اتلان باید ور وپېژنو چې هغوی د افغانستان په خپلواکۍ کې رول لوبولی وي او دوی باید دغه نوي نسلونه په دې پوه شي، ځوانان باید په دې پوه شي چې ازادي اهمیت څه شی دی او ازادي د څه رقم ته منځته راځي او ازادي څنګه ساتل کیږي. مثلا دوی ځوانانو ته باید دغه ذهنیت ورکړی شي چې ملي ارزښتونه څه دي. مثلا که زه یو مثال ووایم، مثلا بیرغ، د درې رنګه ملي بیرغ چې دی، دوی باید په دې پوه شي چې دا بیرغ یعنې څه. د درې رنګه ملي بیرغ ته باید فقط دوی د یو ټوټې یا د یو رخت نسبت ونه کړي. دوی باید پوه شي چې درې رنګه ملي بیرغ زموږ هویت دی، زموږ تاریخ دی، زموږ کلتور او فرهنګ دی. دې سره یموږ ارزښتونه، یموږ میړانې، یموږ قربانۍ، یموږ قهرمانۍ او اتلولۍ تړلي دي. نو دا یعنې دغسې ناستې د ځوانانو په ذهنیت سازۍ کې ډېر اساسي رول لوبوي او دغسې ناستې د ملت په انسجام کې ډېر ګټور تمامیږي ځکه چې دغسې ناستې موږ په یو دغسې واحد سمبول او په واحد ادرس او په واحد ارزښت راټولوي چې مثلا بغیر د دې نه چې څوک دلته دا احساس کړي چې زه د کوم قوم یم، د کوم سمت یم، د کومې ژبې یم، نو دوی هلته فقط دا احساسوي چې زه افغان یم. دوی فقط د یو افغانیت د کلمې لاندې سره راټولیږي. هغې کې د افغانستان د ملي ارزښتونو په مورد باندې خبرې اترې کیږي او هغه هلته ټول دغسې یعنې د یو ملت په صفت د یو بل سره جر و بحث کوي. انشاءالله چې آینده کې به تر دې لا ښې او لا پرتمینې او لا غټې غونډې راغواړو چې هغې کې د ملت هر وګړی ځان وویني، ښځه پکې ځان وویني، نر پکې ځان وویني. هغې کې د مختلف اقوام د افغانستان د یو ملت په حیث، د یو افغان په حیث په هغې کې ځان وویني او ځان راحت احساس کړي. نو انشاءالله آینده کې موږ دغسې تصامیم لرو. نو انشاءالله موږ د افغانانو د انسجام د یووالي دپاره خپل ټول شته امکانات په کار اچوو او انشاءالله مطمئن یو چې راتلونکي کې به زموږ غونډې لا پراخه او لا ګټورې وي انشاءالله او تر دې لا زیات تعداد افغانان به انشاءالله په هغې کې حضور پیدا کوي. ډېره مننه. بیا هم بنرایس صاحب مننه، خوشحاله اوسئ. د بسیم صاحب د خبرو نه به تاسو ته اندازه شوي چې څنګه ما ویلي دغه په هکله چې یو خوږ او دروند شخصیت دی او مهرباني چې هغه سره زه خوشحاله یم چې زما سره ملاقات شوی دی. یو بل پور چې په ما پاتې دی د کالیفورنیا د سفر په کوم سټاکټن غونډه کې چې تاسو رپورټ کتلی دی د نصیر یاسیني صاحب او د فرهاد صاحب یوسفزی او د ملګرو یې په دې کې یو کار زما لپاره وشو. خواته مې سړی راغی د شا غاړې په اوږی راته ټاپ ټاپ وکړل. فرهاد یوسفزی و، خواته ورسره یو بل شخص ولاړو چې نوم یې و شاهزادات. دواړه محترم افغانان دي او دا کپ ورسره په لاس کې، کپونو دا ټوکرۍ ورسره په لاس کې وه. دا یوه په دې باندې زما عکس یې جوړ دی، تاسو وینئ بي کاسټ یې پې لیکلی دی او چې دا دغلته په سټال باندې پراته دي او دا څوک ځان ته راغستی شي او ما ته چې تا ته تحفه درکو او دا که څوک غواړي چې واخلي
د بل طرف هم عکسونه تاسو دا کتلی شئ د افغانانو د عکسونه چې دي د مختلفو غازي امان الله خان نه ونیسه تر منظور پښتینه پورې او بیا زما د عکس چې دی په دې باندې دا غټ چاپ شوی دی او بیکاسټ یې لیکلی دی. نو لږ سال لپاره زه داسې سټنډ حیرانه شوم چې بنیریت خو ډېر یو عام سړی ستا د نوم دلته عکس پروت دی او کپ پروت دی او دا سوینیر جوړ شوی دی او دا خرڅېږي او دا خلک اخلي او ځان سره یې ساتي په خپلو ځایونو کې چای پکې سکي ټیبل باندې ورته پروت وي. نو زما لپاره خو دا ډېر رښتیا ورته ووایم چې د خوشحالۍ خبره وه. نو ما بیا معلومات چې وکړل چې دا کار څوک کوي لګیا دي دا کمپني د چا ده او دا څوک دا کار کوي. نو بیا ما ته دا معلومه شوه چې 2 ماشومان جنکۍ دي د مکتب هیله او لیمه نومیږي او په دې کپ باندې دغو دا پروډکټ چې دی دا ډیزاین جوړ شوی دی لیما اکیډمي LEEMA اکیډمي. که تاسو غواړئ چې هغه دا قسمه کپونو د هغو نه ځان له واخلئ دې کې یوازې د بوهري کپ نه دی چې تاسو واخلئ یعنې په دې باندې منظور پښتین صاحب د باچا خان د صمد خان غازي امان الله خان او بلها شخصیتونه چې افغانان دي په تاریخ کې تیر شوي دي خزینه او نارینه او خوشحال خان خټک عثمان خان کاکړ او جان زیب مفتی شاکر صاحب او داسې مختلف سریا بیگم سریا بیبي او علي وزیر دا مختلفو شخصیتونو کپونه دی سر تاسو اخیستی شئ 7 year وي. نو زه لاړم د هغه سټال ته او تاسو یقین وکړئ دومره ښایسته د ماشومان مکتب چې دي هیله او لیما غالته وي ما ورسره عکسونه هغه واغستل خو زما په کیمره نه وکړو ما ته میلاو شو د دې پروګرام د ختمېدو پورې زه به یې وښیم. نو هیله جانې لور ته او لیما جانې لور ته نه یوازې دا چې زه مبارکي ویم بلکې زه تمام افغانان لوڼه چې دي بچیان چې دي هغو ته دا دغه ورکوم ډاډ ورکوم چې ستاسې کار به یاد ساتل کېږي ستایل کېږي به او دا ځای نیسي. زه خو ځان نه ګڼم د دې جوګه قابل خو که تاسو پلارجان محترم یا بل یو یار دوست یا یو ملګري یا په خپله دا پام کړی وي چې بنیری چې دی د هغه د نوم کپ یا سوینر جوړول پکار دي نو فکر مو تاند اوسه خوشحاله اوسه او دې کار ته دوام ورکړئ. پښتانه تاسو په کوم انداز کې نازوي دا ماډرن جدید تصور دی د قامي اتلانو د نازولو او نه یوازې د قامي اتلانو د نازولو جدید تصور دی بلکې دا د دې هیواد کې دننه کم که جنګ پاتې کېږي په دې کې ستاسو د بزنس ستاسو د کاروبار ستاسو د توان ستاسو د کامرس او فاینانس خواو ته نور خلک رابلل چې دي دا پازیټیو رابلل دي سنجیده رابلل دي مثبت رابلل دي ځکه چې موږ اکثره د آیډیاز یا کریټیو آیډیاز چې دی تخلیقي خیالاتو یا تفکراتو د کمی سره اکثره خلک مخ وي یعنی دغه کوي کاپي کیټنګ ډېر کوي خلک یعنی د یو بل نه نقل کوي. یو سړي هوټل خلاص کړی دی بل سړی هوټل خلاص یو سړي ګاډی خلاص دی بل سړی هم ګاډی اخیستی دی یو سړی په ټیک ټاک باندې ټیک ټاکر جوړ شوی دی بیا ټوله دنیا ټیک ټاکران جوړ شوې ده. نو زه اکثره دې خلاف یم خو بچیانو ستاسو په لومړي ځل باندې چې ما ماشومان جنکۍ ولیدې چې افغان پرسنالټیز انټروډیوس کوي ایز لکه د سوینیر د لارې د پروډکټ د لارې او هغه خلک په ټیبل باندې کېږدي ځان ته ایز ا سوینیر. نو ما سره به دا کپ ستاسو پروت وي یاد به وي خوشحاله او کامیاب اوسئ. همدې ځای کې ملګرو دا پروګرام چې دی نننی ختمومه او دغه شان پروګرامونه که تاسو غواړئ ستاسو پروډکټ وي داسې او تاسو د هغې غواړئ چې هغه یاد کړی شي د هغې ستاینه وکړی شي یو شخصیت سره زه مرکه وکړم یا د هغه چې کوم لاسته راوړنې دي په هغې بحث وکړم نو تاسو ما سره کانټیکټ کولی شئ رابطه کولی شئ. په آینده کې به ستاسو زما هر ممکن کوشش وي چې هغه زه خپله وسه پورې د خپل حد پورې هغې ته ځان ورسوم او د سیاسي پروګرامونو سره دغه د لر و بر افغانان چې څومره هم دي په ډایسپورا کې په امریکا کې یا په اروپا کې زه د خپل وس تر حده د هغې مرکې وکړم د هغو پروډکټ چې دي د هغو څیزونه چې دي هغه راښکاره شي وستایل شي. نو ښه ژوند د راتلونکي پروګرام کې بیا د لیدو په هیله.